السلام علیکم. د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به نن د ښوونځیو پر کیفیت، د ښوونځیو پر ښه جوړېدو، د ښه ښوونځي پر ځانګړتیاو باندې بحث او خبرې کېږي. د دې ترڅنګ پر زده کړو هم بحث او خبرې وکړو. په دې هیله یم چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. په خپرونه کې راسره د بوس پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي رئیس ښاغلی اسدالله سمسور صاحب راسره مېلمه دی. سمسور صاحب، ستړي مه شئ، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث. صدق الله العلی العظیم. د هر څه نه مخکې ستاسې د ملي راډیو تلویزیون ټولو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خوښ یم چې ستاسو سره یو ځل بیا د یو مهمې موضوع په هکله باندې مصاحبه او مرکه لرم او هیله ده چې اوریدونکو ته د پام وړ وګرځي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله یو سمسور صاحب چې خپرونه کې راسره یې. سمسور صاحب، که پیل له دې نه وشي چې کیفیت لرونکي ښوونځي څه ته ویل کېږي او کوم عوامل په ښوونځي کې د کیفیت نښه ګڼل کېږي؟ محترم خیال صاحب، کیفیت لرونکی ښوونځی موږ داسې تعریفوو چې هغه ښوونځي ته ویل کېږي چې د زده کوونکو ته معیاري زده کړه برابره کړي، سالم تربیت وکړي او د ژوند لپاره اړین مهارتونه ورته برابر کړي. دغه کیفیت لرونکی ښوونځي نښې بیا موږ عبارتوو له روزل سوي او ژمن ښوونکو څخه، یعنې په کومه ښوونځي کې چې روزل سوي ښوونکي واوسي، مسلکي ښوونکي واوسي او هغوی ژمن وي خپلې دندې ته، خپلې وظیفې ته، او همداسې اغېزمن مدیریت شتون ولري، مناسب فزیکي چاپېریال شتون ولري، یعنې د ټولو زده کوونکو ښوونکو لپاره داسې یو محیط برابر شوی وي چې هغه د زده کړې لپاره ټول امکانات پکښې شتون ولري، او همداسې ارزونې شفاف وي، کم تکلف نه وي پکښې، حق و حقدار ته رسېدلی وي. دغه ډول ښوونځیو ته موږ کیفیت لرونکي ښوونځي وایو او هغوی د دغو ځانګړتیاو په درلودلو سره موږ په نښه کولی سو چې دا یو کیفیت لرونکی ښوونځی دی. بله، ډېرې زیاته مننه. سمسور صاحب، د ښوونځي فزیکي چاپېریال لکه مثلا ودانۍ، کتابتون یا نور تخنیکي وسایل د زده کړو پر د زده کوونکو پر زده کړې څومره اغېز لري؟ د ښوونځي فزیکي چاپېریال پر زده کړه باندې ډېر تاثیر لري. ودانۍ دي د هغوی د جملې څخه، کتابتون دی، د لوبو یا د سیالیو ډګر دی، تخنیکي وسایل دي چې هغوی یا پلازما ده یا تخته ده یا پروجیکټر دی، دا د کیفیت بنسټ جوړوي. کله چې موږ غواړو چې د یو با کیفیته ښوونځي په هکله باندې وغږېږو، بحث وکړو، هغوی باید دغه شیانو ته لومړیتوب ورکړي او دغه یې ورته مهیا کړي وي. پاک او خوندي چاپېریال د زده کوونکو د تمرکز او علاقې سبب کېږي. هغوی د خپل فکر رامنسجموي او خپلو زده کړو ته متوجه کېږي. همداسې د دوی د فکر تمرکز زیاتېږي. په ځانګړي ډول کتابتون او ټکنالوژي وسایل د علمي لاسته راوړنو کچه لوړوي. کتابتون هغه ادرس دی یا هغه ځای دی چې هلته زده کوونکي خپل روزمره مطالعه هلته کوي. که یو موضوع د ښوونکي لخوا ورکول سوي وي، هلته دوی حل و فصل کوي. نو مناسب فزیکي چاپېریال د زده کړو پر کیفیت باندې ډېر تاثیر لري او همداسې د زده کوونکو پر روزنه باندې ډېر تاثیر لري. د هغوی د جملې څخه چې مخکې مې یادونه وکړه په ادامه روښانه ټولګۍ هم د یو فزیکي شتون معنا لري. پاکه ودانۍ ډېر مهم لري. نظافت ډېر مهم دی چې د یو ټولګۍ نظافت ډېر پاک وي، او همداسې ځینې نور هغه شیان دي چې په ټولګۍ کې باید شتون ولري او په ښوونځي کې البته باید حضور ولري، چې دا د زده کوونکو هم علاقه ورسره زیاتېږي او هم په دوی کې د خلاقیت کچه لوړېږي. دوی نوښتګر روزل کېږي او دوی به روزمره هڅه کوي چې داسې یو څه وړاندې کړي چې د نورو سره متفاوت وي. نو د ښوونځي فزیکي چاپېریال د زده کړې په کیفیت باندې ډېر تاثیر لري. ډېره زیاته مننه. ښاغلی سمسور صاحب، ښوونکي څنګه کولی شي د زده کوونکو په زده کړو او شخصیت جوړونه کې مثبت رول ولوبوي؟
ښوونکی که موږ تعریف ووایو چې دا د درس یوازې درس ورکوونکی نه دی بلکې د زده کوونکو د رول موډل دی. هر هغه څه، هر هغه رفتار، هغه کردار چې دی ترسره کوي، زده کوونکی ده ته ګوري، د ده څخه یې زده کوي. د مثبت چلند، هڅونه، تشویق، د شاګرد فردي توپیرونو ته پاملرنه کول او د عملي ژوند تجربو شریکول د زده کوونکو پر اخلاق او شخصیت جوړونه کې ډېر تاثیر لري یا ژور اغېزه کوي. ښوونکی لارښود دی، یو مشاور او یو الهام بخښونکی شخص دی. د هغه مثبت چلند او نوي میتودونو سره به زده کوونکي په زده کړه کې او همداسې د هغوی په شخصیت جوړونه کې ډېر تاثیر لري. ښوونکي ته پکار ده چې د ښه چالو چلند ولري، مثبت کرکټر ولري، په ټولنه کې مطرح کس واوسي او داسې یو څه ټولنې د نوي نسل ته انتقال کړي چې هغه د دې ټولنې لپاره یو د درد ملهم وګرځي. بله، ډېره زیاته مننه. د ښوونځي مدیریت او ښوونیزه پالیسي باید ستاسو په اند څنګه وي چې زده کړې موثریت زیات کړي؟ د ښوونځي پالیسي باید عادلانه واوسي، قوانین یې باید عادلانه واوسي، باید ښوونځي روښانه ستراتیژي ولري او د زده کوونکو د اړتیاو پر بنسټ دغه پالیسي او ستراتیژي جوړه شوې وي چې د هغوی له جملې څخه موږ وایو چې د ښوونکو لپاره باید د هغوی د ظرفیت لوړولو لپاره روزنه ښوونکو ته ورکول شي. نه یوازې دا چې ښوونکی مسلکي شخص به اوسي، بلکې په کار دا د ښوونځي په پالیسي کې باید دا شتون ولري چې استادان وخت په وخت سره لنډمهاله کورسونه، ورکشاپونه او همداسې نور سیمینارونه ورته دایر کړي چې د هغوی په ظرفیت لوړونه کې هغه مثبت رول ادا کړي. ترڅنګ زده کوونکو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. د ښوونځي ستراتیژي باید داسې جوړه شوې وي چې د زده کوونکو د زده کړې لپاره یو داسې چاپیریال، یو داسې محیط وي چې د هر نگاه څخه خوندي وي، هیڅ ډول خطر ورته متوجه نه وي. د والدینو او ټولنې ونډه راجلب کړي. پالیسي باید داسې جوړه شوې وي چې په ټولنه کې خلک وهڅوي، والدین وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو مدارسو ته واستوي، هغوی د زده کړې ته تشویق کړي، زده کړه هلته ترلاسه کړي، د زده کړو په اهمیت یې پوه کړي، د زده کړو په ارزښت ورسره وغږېږي. همداسې پالیسي او ستراتیژي باید داسې جوړه شوې وي چې په هغه کې نظم او د روڼتیا فضا رامنځته شوې وي. داسې یو عادلانه سیستم شتون ولري چې هر شاګرد خپل ځان په هغه کې وویني او هیڅ یو شاګرد یا هیڅ یو زده کوونکی له هغه څخه ستړی ونه اوسي یا د هغه د پورته کولو یا د هغه د منلو د شرایطو ناتوانه نشي. دا ټول شیان باید په یو ښوونځي په پالیسۍ کې شامل وي او د یو زده کړې لپاره یا د پوهې د خپرولو لپاره، د ټولنې د روزنې لپاره دغه ګامونه باید په نظر کې ونیسي. بله، د ټکنالوژۍ د پراخ استعمال په ښوونځي کې کومې ګټې او زیانونه لري؟ محترم خیال صاحب، دا چې 21مه پیړۍ ده او ټکنالوژي د 21مې پیړۍ یو خاصه لاسته راوړنه ده او ډېر وخت پر دغه مسایلو باندې بحث کېږي. په څنګ کې دا ټکنالوژي ګټې لري او زیانونه لري. هیڅ شی که مناسب او په صحیح ډول باندې هر شی که استفاده نشي، په غلط ډول استفاده شي، هغه زیان لري. د ګټې د جملې څخه موږ د ټکنالوژي یوه ګټه وایو چې اسانه زده کړه رامنځته کوي. مخکې له دې چې مخکې پخوا وختونو کې چې ټکنالوژي شتون نه درلودی، کومې زده کړې چې رامنځته کېدلې هغوی به ډېر وخت ضرورت درلودی. اوس په ډېرې اسانۍ سره د یو موضوع د حل لپاره موږ ټکنالوژي ته مخه کوو، ټکنالوژي څخه پوښتنه وکړو، نو د ټکنالوژي په مټ باندې موږ د یوې هفتې د درس خلاصه په څو ثانیو، حتی په څو دقیقو کې موږ یې لاسته راوړلی شو. دا د ګټو د جملې څخه ده. په څنګ کې موږ د زده کړې نوې لارې پېژندلی شو، ځکه ټکنالوژي کې نړۍ سره یو ګنډلی مثال لري او ټوله نړۍ سره په کنکټ کې راځي. او هغه ښوونځي چې معیاري تدریسي میتودونه لري یا معیاري لیکچرونه لري، د هغوی د لیکچرونو، د هغوی د درسي میتودونو څخه هم زموږ زده کوونکي او ښوونکي دواړه استفاده کولی شي. بل په څنګ کې د چټکه معلوماتو لاسرسی دی. که یو څوک د موضوع په هکله باندې په یو داسې ځای کې شتون ولري چې هلته کتابتون شتون نه لري،
نو د کتابتون بدیله لار دا ده که دی رسیدګي نشي کولی په هغه ګړۍ کې دفعتاً دی کولی شي د ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې سره هغه خپل اړوند معلومات ترلاسه کړي. په څنګ کې زیانونه هم لري. زیانون د جملې څخه که چیرې ناسمه استفاده ورڅخه وسي په هغې سره د نه یوازې دا چې مالي یا اقتصادي زیان دی، په څنګ کې نور هم ناوړه زیانونه یا ناوړې اغېزې هم په خپل ځان کې لري. د هغوی د جملې څخه د وخت ضایع کول دي. وخت چې سره زر ګڼل شوی دی دا زموږ د لاسه څخه وځي. موږ به په عباسو کارونو باندې مصروف یو. خپل د عمر هغه اساسه مرحله چې د ځوانۍ مرحله ده یا هغه مرحله ده چې مسؤلیت نه لري، بیا مسؤلیته مرحله ده، یوازې د زده کړو لپاره موږ دغه کېدلی سو وخت لرو، نو دا به موږ د لاسه ورکړی. او ترڅنګ یې موږ ټولنیزې اړیکې د لاسه ورکوو. په ټولنه کې په معاشره کې د کومو خلکو سره چې زموږ راشه درشه ده هغوی زموږ د رفتار و کردار څخه ځورېږي، ځکه موږ به وخت په ټکنالوژي باندې سنبالوو یا وخت په ټکنالوژي باندې تېروو. نو نورې زیانونه هم لري. دا یو څو زیانونه یادونه یې ما په لنډ ډول تاسو ته وکړه. بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب. ښوونکي ته څه کول پکار دي چې د زده کوونکو د زده کړې هڅونه او د هغوی ترمنځ سالمه سیالي باید هغه څنګه راوپارول شي؟ په زده کړه کې عموما هڅونه چې ده دا ډېره مهمه ده. ډېر مهم بحث دی البته په د زده کړو په بهیر کې. هڅونه د کوچني جزئي شي څخه را شروع کېږي او بیا تر لویې کچې پورې، تر هره کچه پورې چې وس و توان وي ترسره کېدلی شي. ستاینه مختلفه ده، ډولونه مختلف دي. بهرنۍ هڅونه شته، داخلي هڅونه هم شته. داخلي هڅونه دا ده چې څوک خپل ځان خپله تشویق کوي، خپله یو کار ترسره کولو لپاره ځان ته هدف ټاکي. د هدف ته ترلاسه کولو څخه وروسته دی د ځان لپاره یو هڅونې په شکل یو شی دغه کوي، شرط کوي او بیا هغه شي ته رسیدګي کوي، هغه شی ترلاسه کوي. بهرنۍ هڅونه عموما د نورو لخوا ترسره کېږي، چې هغه د ښوونکي لخوا کېږي، د والدینو لخوا کېږي، د یوې ادارې لخوا کېږي او په ښار کې د عامه خلکو لخوا ترسره کېدلی شي. دا ستاینه کېدلی شي چې موږ د مادي او معنوي نوم هم ورکو، چې په مادي لحاظ کېدلی شي هم په معنوي لحاظ کېدلی شي. ښوونکو ته پکار ده چې په ټولګیو کې، په ښوونځیو کې د خپل تدریس په جریان کې زده کوونکو هره وړه نوی عمل، نوښتګر عمل که څونه د دومره وس وي هغومره یې تشویق کړي. ستاینې ډول یا د ستاینې هغه ډولونو باندې وږغېدلم. ساده یو کلم زده کوونکي ته ورکول، په هغه کې دغه د خلاقیت دغه چې دی نوښتګر فکر چې دی دا نوره هم وده کوي. او همداسې یا یو ستاینلیک ورکول یا حتی د تختې مخ ته رابلل او یوازې دا ورته ویل چې آفرین تا دا موضوع حل کړله یا آفرین تا دونه ښه جواب وایه، په دې سره هغه کې یو انقلاب راځي او په راتلونکي کې هغه هڅه کوي چې د ځانه څخه تر دې هم ښه وړتیا وښیي. همداسې په زده کوونکو لپاره په د ښوونکي لخوا سالمه هڅونه د هغوی له جملې څخه یو د موخو وضاحت هم دی، چې خپل موخې په لومړیو کې زده کوونکو ته روښانه کړي چې زموږ دغه صنف، زموږ دغه دوره کمې موخې لري، موږ کمو موخو ته باید ځان ورسوو. او همداسې دوی د ګروپي کارونو یا د ډلې کارونو تنظیم ترسره کړي او بیا په ډله کې چې هر ګروپ ښه کارکردګي وکړه، د ځانه یې ښه نوښت وښوي، هغوی تشویق کړي، ستاینه یې وکړي. او همداسې د وړتیاو پر بنسټ سالمې سیالۍ جوړې کړي، په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ سیالۍ په لار واچوي. دا سیالۍ د زده کوونکو په ظرفیت لوړونه کې او همداسې د هغوی په هڅونه او تشویق کې ډېر رول لري. هغه ګروپ چې ګټونکی هغه په مادي یا معنوي لحاظ وستایل شي، دا د نور لپاره د یو عبرت درس ګرځي او نور هغه زده کوونکي چې مخکې متوجه نه وي خپلو زده کړو ته، هغه هم زده کړو ته د متوجه کېدو باعث ګرځي. بله، ډېرې زیاته مننه. د والدینو ونډه او همکاري د زده کړې په ښه کېدو کې څومره مهمه ده؟ محترم خیال صاحب، والدین د خپلو ماشومانو د روزنې ډېر مسؤلیت په غاړه لري. که موږ وګورو په عام طور سره فکر وکړو، یو شاګرد په 24 ساعته کې 3.5 ساعته 4 ساعته دی د ښوونکي سره دی، نور 20 ساعته یا 19 ساعته دی د خپل فامیل سره دی، د خپل والدینو سره دی. والدین کولی شي چې د خپلو ماشومانو د ښوونکو سره دوامداره اړیکې ولري. همیشه د هغوی څخه پوښتنه وکړي چې زما اولاد یا زما بچی یا زما ورور په کومه برخه کې ستونزه
ستونزه لري، درس یې نه زده کېږي، ولې دغه د فعالیت د ځانه نه ښیي، ولې کورني کارونه سرته نه رسوي. دا ټول هغه څه دي چې والدین یې باید ترسره کړي او همداسې د خپلو ماشومانو د زده کړې څارنه وکړي. پوښتنه ځینې وکړي، بچی ته نن مکتب ته تللی وي، ورور ته نن مکتب ته یا مدرسې ته تللی وي، سبق دې ووایه، راوخه سبق زما مخ ته یې تېر کړه. کم داسې څه تاسې ترلاسه کړي دي چې هغه نوي دي، د تیر در سره په توپیر کې تا نوی څه ترلاسه کړي دي. دا یو بل کار دی چې باید وسي د والدینو د خوا. او بل د ښوونځي پروګرامونو کې باید والدین برخه واخلي. هر هغه رفتار یا هر هغه پروګرام چې په ښوونځي کې د زده کوونکو د تشویق لپاره ترسره کیږي او یا دا چې په ښوونځي کې د زده کوونکو د ګډو سیالیو یا د هغوی ترمنځ د رقابت په نامه باندې کومې پروګرامونه دایریږي، دا باید په هغوی کې والدین برخه واخلي، هلته ورسي، خپل اولادونه د نږدې وویني. هر هغه څوک چې د ځانه یې وړتیا ښولي هغه د غونډې مخ ته راځي او هغه خپل تحفه یا هغه تشویق هغه ستاینلیک ترلاسه کوي، دا به د دوی د والدینو په فکر کې بدلون راولي او دوی به هم آینده کې خپل ماشومان، خپل اولادونه، خپل بچان وهڅوي چې هغوی هم دغسې ډول پرمختګونه ولري او داسې تحفې ترلاسه کړي. د والدینو څارنه د ښوونکو سره همکاري ده او د زده کوونکو هڅونه بیا د زده کړې د بریا کلي ده. که والدین د ښوونکو سره دوامداره اړیکه ونه لري او یو له بل سره دوی په هماهنګه ونه اوسي، نو دلته بیا دوی هغه چې زده کړه موږ وایو او په زده کړه کې هڅونه وایو هغوی ته نسو رسېدلی. څېړنو دا ښودلې ده که والدین اولادونو په زده کړه کې ښکیل وي، یعنې دوی ورسره په څنګ کې څارنه ورباندې لري، د زده کړې پایلې یې څو چنده مثبتې دي نسبت هغو ته چې دا ډول اړیکه ورسره نه لري، یعنې د ښوونکو سره هماهنګي نه لري. نو د څېړنو په اساس موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې والدین باید خپل ماشومان وڅاري، ویې هڅوي د یو لاسته راوړنې په صورت کې، او همداسې د ښوونکو سره دوامداره اړیکه ولري، د خپل ماشومانو پوښتنه ځینې وکړي چې زما بچان اولادونه درسونو ته درځي نه درځي، غفلت کوي که غفلت نه کوي. پر دغو مسایلو باندې باید والدین خپل مسؤلیت ادا کړي. بله، ډېره زیات مننه. سمسور صاحب، د ښوونځي ښوونکي څنګه کولی شي چې زده کوونکو ته د ژوند مهارتونه ور زده کړي؟ ښوونه او روزنه چې دا دواړه په مکاتبو کې ترسره کیږي، یو بحث چې موږ پر وکړو هغه یوازې د معلوماتو برخه وه چې موږ ښوونه باید ترسره شي. روزنه یا د مهارتونو زده کړه یا زده کوونکو ته مهارتونه ورښول، دا ډېر مهم اړخ دی د ښوونځیو او دا د ښوونځیو په مسؤلیتونو کې راځي. 50% باید روزنه دوی ترسره کړي یا تربیت وکړي او 50% باید ښوونه وکړي. ښوونځی باید د نصاب ترڅنګ د ژوند عملي پروګرامونه چې هغه د ستونزو حل دی، څنګه زده کوونکي د یو ستونزې سره مخ کېږي، د ستونزو حل دی څنګه پیدا کولی شي، دا مهارت باید د زده کوونکو ته انتقال کړي. ترڅنګ یې مالي مدیریت، په مالی لحاظ باندې خپل اقتصاد سره مطابق ته څنګه باید ژوند وکړي، دا مهارت باید ښوونځی و زده کوونکو ته انتقال کړي. په لږ مالی بودیجې په شتون سره باید ډېر لوړ هدفونه ترلاسه شي. دا یو مهارت دی چې ښوونځی باید زده کوونکو ته دا ور وښيي. او ترڅنګ یې موږ د ګروپي کار یا ټیم ورک چې ورته ویل کېږي په عامه اصطلاح، په یو ګروپ کې چې ته کار کوې خپل ځان څنګه ښوولی شي، څنګه د خپل ځان څخه ته مهارت ښوولی شي، څنګه په یو ګروپ کې چې ته په سیم کې 5 ګروپه جوړ شوي دي او ته د یو ګروپ برخه یې، ته څنګه په دغه 5 نفرو 10 نفرو کې داسې یو نوښتګر کار کولی شي چې تر نورو ته متفاوت وي ستا کړنه. نو دا مهارتونه ډیر مهم دي. که په لنډ ډول وایي ښوونځی باید زده کوونکو ته د ژوند په مهارتونو کې د وخت مدیریت وښيي. وخت څنګه مدیریت کولی شي؟ وخت ډیر یو مهم او ارزښت لرونکی شی دی چې زموږ څخه په ډیر غفلت کې اوس ضایع شوی دی، خصوصا د شاګردانو څخه چې دې ته پاملرنه نه ده کړې. بیا چې وخت تیر شي بیا افسوس کوي، افسوس بیا هیڅ شی لاسته نه راځي. نو د وخت مدیریت دی چې ښوونځیو کې زده کوونکو ته د وخت د مدیریت په هکله باندې مهارتونه ور زده شي، چې خپل وخت چې اوس دغه اوسنی وخت دغه اوس په حال چې ستا په لاس کې دی د دغه مدیریت ته څنګه کولی شي. همداسې د اړیکو جوړولو هنر وروښيي چې ته په ټولنه کې ژوند کوې، ته د معاشرې غړی، ته څنګه د همسایه سره ژوند وکړې، ته څنګه په سیم کې د همصنفیانو سره ژوند وکړې، ته څنګه په مکتب کې د شاګردانو سره ژوند وکړې، ته څنګه په بازار کې د خلکو سره ژوند وکړې. دا هنر هم باید ورته انتقال کړي. او همداسې د روغتیا په هکله باندې پوهاوی ورکول شي چې په روغتیایي لحاظ باندې باید خپل نظافت پاک وساتي،
د خپل نظافت ته پاملرنه وکړي او د مالی چارو په برخه کې هم پوهه ورکول شي. د مالی چارو په هغه مدیریت کې باید دوی ته معلومات ورکول شي چې بیا ځای لګښتونه، بیا ځای مصارف دا په څومره آینده کې تاوانونه یا زیانونو سره مخ کېدلی شي. بله، ډېره زیات مننه ښاغلی شمسور صاحب. د ښوونځي چاپېریال څنګه کولی شي زده کوونکي د زده کړو سره په مینه او علاقمند کړي؟ د ښوونځي چاپېریال چې دا ډېر مهم دی او دا په زده کړه کې مثبت رول لري، د هغوی پاکوالی، د هغوی منظم او خوندي چاپېریال زده کوونکي هڅوي چې د زده کړو سره مینه پیدا شي. کم ښوونځي چې هغه منظمه وي، د تفریح ځایونه یې منظم وي، د عبادت ځایونه یې منظم وي، د تدریس ځای یې منظم وي، د لابراتوارونه یې منظم وي، ټول هر څه ورته مهیا وي، هر څه یې ډېر پاک وي، ډېر په ترتیب سم وي، هغوی په هغه کچه باندې هلته زده کوونکي فعاله زده کړه ترسره کوي. دوستانه فضا ډېره مهمه ده چې په ښوونځي کې باید موجود ولري. زده کوونکو ته باید درناوی شتون ولري. زده کوونکو ته باید په ټیټه سترګه ونه کتل شي. زده کوونکي باید تحقیر نه شي. زده کوونکو ته باید درناوی وشي، د ښوونکي لخوا وشي، او همداسې د هغوی نظر ته باید ارزښت ورکول شي. که په یو ښوونځي کې، یو ټولګي کې یو ښوونکی خدای نخواسته داسې یو برخورد کوي چې د زده کوونکو نظر ته ارزښت نه ورکوي، نو په دې سره بیا د زده کوونکو په نارضایتۍ سبب ګرځي او د هغوی د زړه د لاسه ورکولو یا هم همداسې د بېجرأتۍ سبب ګرځي او په راتلونکي کې بیا د دوی اخلاقي برخورد چې هغه د خلاقیت سره سروکار لري او د ښوونځیو دنده دا ده چې استعدادونه کشف کړي، استعدادونه وغوړي او ټولنې ته د خدمت جوګه کې هغه په هغه شکل باندې چې لازمه ده نه وي ترسره شوي. نو ښوونځي چاپېریال ډېر مهم دی. که څومره چې چاپېریال منظم وي، پاک وي، سوتره وي او همداسې درناوی پکښې موجود وي، همغږي موجوده وي، په هغه کچه به په هغه محیط کې، په هغه ښوونځي کې به د زده کړې کچه لوړه وي. بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی شمسور صاحب، ستاسو له نظره ښوونځي باید د کومو اساسي ارزښتونو د خپرولو ځای وي؟ ښوونځي زموږ د ټولنې آینده جوړونکي مرکزونه دي. تعلیمي مرکزونه په عموم کې د یو هیواد، د یو ټولنې د آینده برخلیک مسؤلیت په غاړه لري. نو ښوونځي د هغوی د جملې څخه شمیرل کېږي چې هغه باید ځینې هغه ارزښتونه چې هغه زموږ په اسلامي، دیني او کلتوري برخه کې شتون لري، د هغوی په انتقال کې مرسته وکړي، د هغوی په ښه ډول ورته انتقال کړي او ترڅنګ یې په ښوونځیو کې باید په رښتینولي توګه یا په رښتینوالي سره د ژوند کولو مهارتونه وروښيي زده کوونکو ته، د درواغو، فریب، چلو، فریبکارۍ څخه راوساتي، همداسې د همکارۍ روحیه ورکړي. هغه ارزښتونه چې زموږ په کلتور او فرهنګ او دین او اسلام کې شته چې هغه همکاري ده، باید یو له بل سره همکاره اوسو، دا باید ورته انتقال شي. بل د ستونزې او مشکلاتو په وخت کې د زغم یو مهارت دی چې دا باید ورته وښودل شي، د زغمتیا واچي، داسې یو خدای نخواسته برخورد ونه کړي چې بیا په آینده کې د پښیمانۍ سبب ګرځي، او همداسې د خدمت روحیه پیاوړې کړي. دا همیشه زده کوونکو ته ووایي، زده کوونکو ته دا زمینه مساعده کړي، پر دې مسایلو باندې بحث وکړي چې پر تاسې باندې ډېر مصارف کېږي، 12 کاله په مکتب دی یا پوهنتون دی، د نور لوړې زده کړې دي تا ترلاسه کړي دي، ډېر مصارف در باندې شوي دي، نو ته باید ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځې، ته باید د دغه ټولنې د دردونو ملهم وګرځې او همداسې ټولنیز مسؤلیتونه ورته په نښه کړي چې ستا په ژوند کې کوم مسؤلیتونه نور خو نو ته وروزل سولې، ثمر ته ورسېدلې، ستا مسؤلیت په ټولنه کې دغه دی. د دغو مسؤلیتونو په هکله باندې هم معلومات ورسره شریک کړي او د هغوی ارزښتونو سره یې پوه کړي. دا ټول کارونه د ښوونځیو دي چې باید زده کوونکو د پیل څخه او بیا تر فراغته پورې دا ټول په پام کې ولري او زده کوونکو د ښوونې ترڅنګ روزنه یا د تربیت برخه هم په نظر کې ونیسي او خپل هغه ارزښتونه چې هغه زموږ په اسلام
اسلام کې ستا، شریعت کې دي او همداسې په کلتور او فرهنګ کې راغلي دي او د پښتني ټولنې په عنعناتو کې ستا په رواجونو یې دي، هغه هم باید په نظر کې ونیسي. ځینې هغه ناوړه رواجونه یا ناوړه دودونه چې شتون لري، باورونه ناوړه باورونه شتون لري، د هغې له منځه وړلو لپاره کار وکړي او ذهنیتونه ښه مثبت او مؤثر جوړ کړي. بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی شمسور صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې زده کوونکي او ښوونکي دواړه څنګه کولی شي په ګډه د ښوونځي کیفیت او چاپیریال ښه کړي؟ د ښوونکي لپاره پکار ده چې زده کړه د یو انګیزې له مخې رامنځته کړي او د زده کړو په ارزښت باندې همیشه زده کوونکو ته بحث وکړي، د زده کوونکو سره مجالس پر دې موضوع باندې وکړي او ترڅنګ یې ښوونکی باید هڅونکي فعالیتونه ترسره کړي. هر هغه فعالیت یا هر هغه کړنه چې دوی ترسره کوي هغه باید په داسې شکل باندې مدیریت شوی وي یا په داسې شکل سره جوړه شوی وي چې هغه د زده کوونکو د تشویق باعث ګرځي. ترڅنګ یې هڅه وکړي چې زده کوونکي په زده کړه کې فعال کړي، د هغوی فکر، د هغوی ذهن د نورو کارونو، د نورو فعالیتونو څخه راوګرځي، تمرکز یوازې و زده کړې ته کړي. او همداسې ښوونکی کولی شي چې په ټولګیو کې د ګډو پروژو ورکړه یا د ګروپي فعالیتونو ورکړه، ورته زده کوونکو ته ګډ فعالیتونه ورکړي او بیا د هر فعالیت څخه هغوی ځان خبر کړي او یې په اړتیا په صورت کې مشورې ورسره شریکې کړي. زده کوونکي کولی شي چې د ښوونکو خبرو ته پاملرنه وکړي، هغوی بابیزه ونه ګڼي، د هغوی خبرو ته احترام ولري او هر هغه څه چې زده کوونکو ته د ښوونکي لخوا ویل کېږي هغه د یو مدرکه څخه، د یو ادرس څخه ورڅخه غږېږي، نو باید د هغوی خبرو ته احترام وکړي، د خپل ښوونکو مشورې، د هغوی لارښوونې او د هغوی د ژوند تجربې چې د زده کوونکو سره شریکېږي هغوی ته باید ښه په ورین تندي لبیک ووایي او هغه ورسره ومني. بله، ډېره زیاته مننه شمسور صاحب کور ودان چې خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. ډېره زیاته مننه. مننه محترم خیال صاحب، ستاسو له خپرونې څخه ډېره مننه کور ودان. ډېره مننه. د ټولنې او روزنې درنه اورېدونکو، دا وه د ټولنې او روزنې خپرونه چې ما فرید الله خیال تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې، ښه وختونه، لویه له عمل شه.